پاکستان د ایستل شوي افغانانو د سرپناه ستونزه حقاني ښارګوټی ورته جوړوو. په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي دي. د دوی په وینا د خوراکي توکو او د کور وسایلو نشتوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزو سره هم مخ دي. حما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي. هغه زیاتوي، موږ له پېښور څخه راستانه شوي یو، دلته ډېرې ستونزې دي، په سړه هوا کې ژوند کوو او سرپناه نه لرو، ماشومان راسره دي، کار نشته، په میدان کې پاتې یو. حکومت دې زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ ژوند بېسیا نه شي. موږ له هغه ځایه هم وایستل شو، دلته څه وکړو. له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري. هغه وویل زه له پاکستان څخه تازه راستون شوی یم، ټول کورنۍ او ماشومان مې له ما سره دي، د کور کرایه ډیره ده او زه یې نشم پوره کولی. له حکومته غوښتنه کوو چې د سرپناه په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. څو ورځې وړاندې له پاکستان نه یو شمېر نورو راستنه شوو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی او ویلي وو چې د دوی د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر ژر به کډوالو ته د ښارګوټو د جوړولو لړۍ پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړې، خو څرګنده کړې نه ده چې د دغه ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي.